السلام علیکم. امید دی تاسو ټول جوړ او تیار اوسئ. نن موږ تاسو لپاره بیا هم یو ډیر مهم موضوع راولې چیرې چې تاسو د دې موضوع په زده کړه شاید سلهاو نه بلکې زرهاو ډالر تاسو سیف کړئ. ښه زموږ تاسو موضوع څه شی ده؟ AWD ده یا Amazon Warehouse Distribution، چې په دې کې موږ تاسو زده کوو چې دا دی چې دې ګټې څه شی دي او په څه طریقې سره موږ د دې شي نه استفاده کوی سو خپل په د شپمنټ کریشن په وخت کې. ښه ګورئ، تاسو په دې سکرین کې لیدلی سئ وخت چې موږ تاسو خبره د جنس د انتقال خبره کوو، دوه مهمه خبرې په شکل راځي. یو مسله د سټوریج ده، د ذخیره کولو لپاره چې موږ تاسو کله یو مال پرچیز کوو یو چیرې وسي چې موقتا هغه شی چې سي ذخیره سي. او دویم مسله د فولفیلمنت ده، یعنی زموږ تاسو چې کله هم یو چیرته جنس ذخیره سو یو آرډر پر راغی، باید د هغې پیک کول یعنی د کارتن نه یو دانه را جګ کی، پیکینګ کول یعنی په یو کارتن کې بسته‌بندي ښایسته وکي او هغه شپ کی انتقال کی. کسټمر سپورټ چې یعنی کسټمر ته مثال په تور سره وروره موږ مال راولې د ستا اډرس دقیق چیرته ته څنګه یې څه ترتیب درې رابطه ورسره وکي. او که احیانا خوښې نه سو نو بیا کوی سي چې مثلا هغه جنس واپسي ترتیب وکي، نو دغه ته فولفیلمنت وایو. نو دغه دوه سرویسز چې کوم یو دي په کوم طریقو سره موږ تاسو کولی سو. ګورئ عزیزانو، یو خو تاسو کولی سئ چې دغه د جنس ذخیره او فولفیلمنت چې کوم یو دی په خپل ویر هاوس کې وکړئ. مثلا تاسو په یو اس کې کولی سئ چې مثلا خپل ویر هاوس ترتیب کړئ، یو کوچنی ځای په کرایې ونیسئ. په دې تصویر کې خو ډیر غټ ښکاري، نو تاسو کولی سئ چې دلته یې ترتیب کړئ. بخصوص کله چې بعضې بزنسونه غټ کیږي مثلا په $1,000,000 سیلز کوي، نو هغوی دغسې یو ویر هاوس خپل ځان ته سیټ اپ کوي چې هم دلته ذخیره او هم یو ټیم جوړي چې فولفیلمنت یې تکمیل کړي. یا کولی سئ تاسو خپل په کور کې مثلا یو کوچنی اتاقک ترتیب کړئ، هم هلته کارتنونه مال چې د سپلایر نه رانیسئ دلته ذخیره کړئ، او هم چې کله آرډر راته پریپ او لیبلینګ او شپمنټ او هر څه ترتیب وکړئ، که FBA کو او که FBM. بل مسله چې شته لکه مثلا سټور دی، تاسو په یو اس کې یو چیرته سټور لرئ، مال خلکو ته خرڅوئ، کولی سئ چې هماغه مال خپل په دکان کې هم ذخیره کوئ او هم چې کله آرډر راته د پریپ شپ او لیبلینګ ټول ترتیب یې دغسې کې اجرا کوئ. اوس که تاسو په یو اس کې مثلا نه اوسېږئ، ویر هاوس نه لرئ، یا دا چې مثلا د دا چیش ترتیب نه په کور کې کم کوټه خالی نه لرئ، یا مثال کم سټور نه لرئ، یا اصلا په یو اس کې نه اوسېږئ او دا غواړئ چې دا خدمات د تھرډ پارټي لوجستیکس نه ترتیب کړئ، یعنی نه غواړئ چې دا خدمات امازون یې وکړي. ولې خلک یو تعداد بغیر له امازون نه 3PL ته یا تھرډ پارټي لوجستیک ته داخلي، ځکه دا پرایویټ کمپنیانې دي، نو دوی خدمات درته ډیر په مناسبه قیمت او ډیر ژر درته کوي. ځکه د امازون ویر هاوسونه زیات سټاف زیات دی، نو امکان لري چې ستاسو په کار کې ډیلی راسي. نو داسې ویر هاوسونه ستا مشخص شرکتونه دي چې هلته دوی همدغه ستا مال هم ذخیره کوي او هم د فولفیلمنت سرویسز درته پرووایډ کوي. نو تاسو کولی سئ چې یا خپل ویر هاوس وي یا د کم پرایویټ سیکټر یا فیکټری نه چې کوم یو دی د 3PL سرویسز واخلئ او همدغه سټوریج او فولفیلمنت سرویسز ورنه پرچیز کړئ. اوس که تاسو مثال وایست چې دا ترتیب نه دا ترتیب هم نه، اوس راځئ امازون هم همدغه د سټوریج او د فولفیلمنت سرویسز درته پرووایډ کوي. نو چې هغه ته موږ تاسو انشاءالله چې اکثریت ورسره آشنا یاست په نامه د FBA دی، یعنی فولفیلمنت بای امازون. یعنی دلته امازون زیاتره فوکس پر چی شي دی؟ پر فولفیلمنت دی، خو دلته امازون هم فولفیلمنت کوي تاسو ته او هم سټوریج کوي. مثلا ما خپل مال امازون ګدام ته ولېږئ، امازون څه کوي؟ زما مال هم ذخیره کوي، هم زما مال چې کله مثلا آرډر راسي د هغې کارتن نه د 20 دانو څنګه یو دانه پیک کوي، پیکینګ هم کوي، کارتن کې بسته‌بندي هم کوي، هغه نیسي مال مثلا شپ کوي، انتقالي چیرې انتقالي د مشتری ته.
که مشتری سره رابطه نیول هغه هم ورسره کوي هینډل کوي کسټمر سپورټ هم ورکوي او هم که ریټرن و ریټرن ورکوي. اوس امازون دغه اف بی ای آهسته آهسته امازون ولیدله چې خلک ډیر مال رالیږي او پر وخت سره نه خرڅېږي، نو دغه سټوریج ډیر زیات ځای نیسي، یعنی ډیر زیات ځایونه نیسي. نو په همدې خاطر امازون په 2022 کال کې یو شی لانچ کې په نامه د AWD. دا څه شی دی؟ امازون ویرهاوس ډسټریبیوشن. یعنی امازون څه وکړه؟ وویله چې دا اف بی ای ده، دلته مونږ یوازې فولفلمنټ تا لپاره کوو، نو که ته غواړې مال ذخیره کې نو کاینډلی ښه آپشن ستا لپاره AWD ده. اوس دا AWD ولې خلک انتخاب کړه یا ولې خلک AWD مسلې ته شفت سوله؟ د دې شي دلیل به زه اوس تاسو ته ووایم. ګورئ، وخت چې موږ تاسو د اف بی ای نه استفاده کو، یعنی د فولفلمنټ سنټرونو استفاده وکړو، اکثرا څه مشکلات منځته راځي. یو، موږ تاسو چې کله مال ذخیره کوو، مثلا 500 یونټ تا واستوله، دغه 500 یونټ مثلا په یو میاشت کې 50، بل میاشت کې 50، آهسته آهسته څومره چې پر وخت زیات تیریږي ستا پر انوینټري، ستا د سټوریج کاست زیاتیږي. نو یو دغه مشکل جوړي. دویم، بخصوص کله چې Q4 راځي، یعنی د کال اخرنۍ 3 میاشتې چې کله راځي، په هغه 3 میاشتې کې چې کوم یو دی د کیپاسټي او ډیر غټ ایشوز کریټ کیږي، یعنی ته نسې کولی چې ډیر غټ انوینټري یعنی اف بی ای فولفلمنټ سنټر ته واستئ، نو پر تا څه شي کیږي؟ پر سټوریج کیپاسټي چې کوم یو د لیمیټیشنز راځي. نو دا مسلې دی. دریم، چې کله ناکله ستا مال آوټ آف انوینټري کیږي، آوټ آف سټاک کیږي، نو چې ته کله واپس اف بی یا فولفلمنټ سنټرو ته لیږي، هلته پروسس ډیر لیټ کیږي، ډیر وخت نیسي. نو دې وجه نه چې کوم یو دی ښه آپشنز چې کوم دی بیا د منځه ځي. بل څه شی دی، کله چې تاسو خپل مال فولفلمنټ سنټرو ته لیږئ، انباوند پلیسمنټ کاست راځي. ان شاء الله خو په دې آشنا یاست، که نه یاست آشنا بیا تاسو کولی شئ زما په ویډیوګانې کې وګورئ چې انباوند کاست څه شی دی. نو پر تاسو ایکسټرا انباوند کاست راځي. نو بل مسله څه شی ده؟ ملټي چینل ډسټریبیوشن ایشوز هم کریټ کیږي. مثلا که تاسو وایاست چې زه دغه 500 یونټه چې لیږم امازون ته، زه غواړم چې دا هم په امازون کې خرڅ کړم، هم په ای بی کې، هم والمارټ کې، هم ټیک ټاک شاپ کې، هر پلیټفارم کې یا شاپیفای کې خرڅ کړم. اوس که غواړې دغه چینل ډسټریبیوشن چینل معمولا ایشوز دا جوړي چې د امازون د فولفلمنټ سنټر نه آرډر پروسس کول یو څه لانجې او مشکلات زیات لري. نو بهتره دا ده چې تاسو دغه مشکلات د منځه وړلو لپاره چیرته چې ستاسو سټوریج کاست کم وي، کیپاسټي زیات وي، آوټ اف سټاک یعنی ریپلینش اتومات مال مو راولېږل سي او انباوند کاست ریموو کړئ او ډسټریبیوشن ملټي چینل ډسټریبیوشن ایزي سي، نو امازون AWD معرفي کړه. AWD یوازینی هدف څه شی دی؟ دلته امازون ستاسو مال تنها ذخیره کوي، دا سټوریج ویر هاوزز دي او دا چې دی فولفلمنټ دی، ځکه نوم یې فولفلمنټ بای امازون. دلته تنها فولفلمنټ کیږي چې کوم خدمات ما تاسو ته وویل لکه پیکینګ، شپینګ، کسټمر ریټرن، دغه سرویسز مین فوکس دلته دی، سټوریج فوکس نه دی. سټوریج فوکس ټمپرری وي. نو تاسو ته امازون د سټوریج لپاره بل آپشن درکې AWD. نو موږ تاسو باید څه وکړو چې هر کله خپل مال لیږو غټ کوانټیټیز لري AWD ته ولیږو. AWD نه بیا چې کوم یو دی زموږ ستاسو مال پروسس کیږي، یعنی د ضرورت پر اساس سره. مثلا 500 یونټه ما ولیږله، 50 یونټه څه کیږي د AWD نه شفت کیږي اف بی ای ته، یعنی فولفلمنټ سنټرو ته د ضرورت پر اساس سره. نو هم ستاسو د سټوریج کاست کم راځي او هم ستاسو چې کوم دا څه شی دی، یعنی هم سټوریج کاست مو کم راځي، هم کولی شئ ډیر مال ذخیره کوي په ښه کې، هم اوټو ریپلینش دی. اوټو ریپلینش مطلب دا دی چې دغسې اتومات ضرور نه دی چې تاسو مثال په طور سره خپله هر ورځ منتظر داسې چې اله زه به د AWD نه
اف بی ای ته مال خپل نه اتومات خپل لیږل کیږي ځکه دې شاته ای آی الګوریتم دی سیستم پویر د ضرورت پر اساس سره اف بی ای ته شفت کوي او بل چې کوم دی مثلا انباوند کاست هم زیرو کیږي څنګه کیږي زه به اوس ان شاء الله سکرین کې راته ښکاره کوم او بل دې کې یو منفي نقطه چې شی ده که زه درته ووایم چې اکثرا ای ډبلیو ډي نه خلک شکایت لري یو تعداد وایي په شپمنټ کې ډیلی راځي یعنی ستا مال د ای ډبلیو ډي نه اف بی ای ته انتقالېدل لږ ډیلی کېږي او بل مسله چې شی دی چې د انباوند کول یعنی مال لیږل واپس دغه ځای اخیستل او تر اف بی ای پر انتقالول دلته لږ شپمنټ چارجز راځي ښه اوس راځو ما ته پر دې خبرې کوو چې دا سره کم ترتیب کیږي ترتیب یې په څه شکل سره دی ښه ګورئ اوس دغه قسمت کې چې کله تاسو شپمنټ کریټ کوئ دلته شپمنټ په کنفرمینګ شپینګ کې دلته تاسو ته آپشن ښیي چې آیا تاسو خپل مال اف بی ای ته لیږئ او که ای ډبلیو ډي ته که اف بی ای ته لیږئ تاسو ته څه کېږي ما مخکې مې یادوري کړه چې انباوند کاست راځي وګوره $50 باید زه انباوند ته ورکړم او که تاسو ای ډبلیو ډي ته لیږئ نو څه شی دی ګوره پلیسمنټ فیس زیرو کېږي یعنې انباوند کاست نه راځي سیوینګز دا سیف کېږي دا هم سیف کېږي نو دا ټول سیوینګ تاسو ته نیولې دی ما یعنې په دغه یو ویډیو کې ستاسو لپاره د $50 نه زیات درته کاست کټینګ وکړي نو دغه خاطر دی چې هر کله تاسو انوینټري شپ کوئ نو کاینلی ای ډبلیو ډي نه استفاده وکړئ ستاسو کې ډېر مصارف کمیږي نو امید د نن ویډیو نه مو زده کړې کړې اوسې تاسو ټولو په الله پاک سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته